نو اوس موږ تاسو خپل په لیکچر کې او موږ تاسو به ځان په څه باندې اول پوي کوو. موږ تاسو به اول خپل ځان د خطر خپل بودیجه باندې ځان پوي کوو چې زمونږ او تاسو څومره بودیجه لرو او څومره بودیجه نه شروع کوو. خپل ځان سره باید دا مشخصه کړئ. ځان سره وګورئ چې تاسو څومره پونه شروع کولای شئ. تاسو د 200 نه شروع کولای شئ، تاسو د 300 نه شروع کولای شئ، تاسو د 500 نه شروع کولای شئ، د 100 پونه ځان سره شروع کولای شئ. هماغه په مطابق باندې به تاسو مخې ته لاړ شئ. صحیح ده؟ ځان سره به اول سټپ کې دا معلوم کړئ، دا زما کرایټیریا کړئ. زه خپل ګورم خپل بودیجه ته دومره پیسې دي را سره دونه پیسو نه شروع کوم. دا ول زه خپل ځان سره کوم. صحیح ده؟ نو اوس موږ تاسو دویم سټپ کې ده ډیزاین پروډکټ کرایټیریا. یعنی موږ تاسو خپل ځان د خاطر یو کو انتخابو. دا څنګه چې هر چاته هر یو پروډکټ کار ورکړي. خپل ځان د خاطر پروډکټ باید مشخص کو. پروډکټ وزن څومره وسی، پروډکټ مقدار څومره وسی، پروډکټ سره کم کار شي، رنگ سره کم وسی. دا ټول باید نظر کې ونیسو. کم پروډکټ په کم وخت کې صحیح کار وکړي. صحیح ده؟ په دې باندې باید کار وکړو او ځان پوي کو. دا څنګه ده چې لاړشه بس پروډکټ راوخله او امازون کې ورتخته کا امازون نه به پیسې تاسو شروع شي. نه د څنګه ده پروډکټ باید تاسو صحیح ځان سره مشخصه کې. هر چاته متاسو ویل چې هر پروډکټ کار نه ورکړي. هر چاته خپل په ترتیب باندې خپل په نوعیت باندې او خپل په بودیجه باندې پروډکټ انتخابوي. دا ځنه کوي چې یو پروډکټ دغه د بودیجه نه بیرونی او ځان د خطر انتخابوي وي بچ دا ماته کار راکړي یا بیخي لو پرایس اخلي. ګوره د $15 نه به کته پروډکټس نه خرڅوي. $15 نه تاسو کله کته پروډکټ خرڅوي هغه کې تاسو هیڅ پروفټ نشي کولای. هغه کې به تاسو څه ګټه وکړي. صحیح ده؟ $15 نه حد اقل باید پورته وسی. صحیح ده؟ $15 نه وخت کته پروډکټس نه خرڅوي. نو اوس به موږ تاسو دریم سټپ تلار شو. دریم سټپ کې موږ تاسو لرو مارکیټ اپورچونټی ویلیډیشن. دا موږ تاسو سره دریم سټپ کې او ځان به په دې باندې پوي کوو. په دې کې موږ تاسو سره څه دي؟ موږ تاسو سره سپلای اینڈ ډیماند یعنی څومره سپلای دا او څومره تقاضا ده. ریټرن اون انویسټمنٹ ROA یعنی څومره ریټرن لري او څومره خلک پکې انویسټمنٹ کوي. په دې بزان پوي کوو. فیز 1 اف پروډکټ ډیفرنشیشن. موږ تاسو به د پروډکټ په متفاوت تر باندې فکر کوو چې څنګه موږ خپل پروډکټ د نور نه متفاوت تر کولای شو. ایوالویټینګ پرفارمنس اف نیو لیسټینګ انډر 200 ریویو یعنی 200 نه کته ریویو کې به خپل پروډکټ ایوالویټ کوو. ایوالویشن به د 200 نه پروډکټ د 200 نه کم. نو راځي وزه تاسو ته په سکرین باندې څه درخم. تاسو ته په سکرین باندې درخم کم پروډکټ تاسو په امازون کې په 100 روپے خرڅيږي، په علي بابا کې په 100 روپے پیدا کیږي او څومره تاسو پروفټ کوئ. تاسو ته زه دا اوس په سکرین باندې درخم او تاسو ور باندې ښه صحیح دقیق پوي کوم. او د دې نه مخکې چې سکرین ته زو یو بل سټپ هم ده. هغه سټپ باندې زه تاسو باید پوي کوم. هغه لازمی سټپ ده. هغه د ټولو نه اهمیت زیات لري. هغه سټپ باندې ځان پوي کو بیا موږ تاسو سکرین ته لاړ شو. مارکیټ ریسرچ دا د ټولو نه مهمه ده. مارکیټ ریسرچ کول مهمه ده. مارکیټ ریسرچ باید موږ تاسو کو. مارکیټ ریسرچ د خطر څخه پکار دي. مارکیټ ریسرچ کې څه کیږي؟ مارکیټ ریسرچ کې دا کیږي چې تاسو خپل د امازون باندې لاړ شئ. کم پروډکټس چې تاسو غواړئ خرڅ کړئ په کومه کټګوري کې چځئ. داغه کټګوري باندې انتخاب کړئ. داغه سب کټګوري ته بلاړ شئ. هغه سب کټګوري با خلاص کړئ. چې کلم خلاص کو هر پروډکټ چې تاسو خوښ شو هغه پروډکټ ریویوز ته بلاړ شئ. هغه ریویوز وګورئ. یو سٹار ریویوز وګورئ، 2 سٹار ریویوز وګورئ، 3 سٹار ریویوز وګورئ، 4 سٹار وګورئ، 5 سٹار ټول راغونډ کړئ. راغونډ کې انالایز کړئ چې څه خلک ویلي دي. هر مشکل چې خلک خودلې هغه مشکل لري کړئ. هغه مشکل حل ولا راوکاږي. حل چې مراويستو هغه ځان سره سیو کړئ یو فایل کې. صحیح ده؟ فایل کې جم سیو کو لاړ بشي څه بو کې خپل سپلایر سره به داغي په باره کې خبرې وکړي چې دې کې دا مشکل دی. ګوره خلکو کسٹمر پریفرنس څه دی؟ یعنی خلک څه غواړي. د خلکو په ژوند کې کم حل لار راځي. ګوره دا څه پروډکټ چې په دنیا کې خرڅيږي دا یو حل لري. کله چې یو پروډکټ حل په وکي د یو مشکل هغه خلک اخلي. اوس ټلیفون وکړي. ټلیفون یو حل کړه کنه. خلک زنګ وای دغه کوي ارڅوږي اخلي. قیمت نه قیمت اخلي. کمپیوټر هم داسې دا یو مشکلات حلای. داسې سیم ته یو دغه څه پروډکټ پیدا کې او هغه د خلکو په ژوند کې یو مشکل حل کوي. نو دې باندې څه کېږي چې پروډکټ زیات خرڅي او زیات خلک اخلي. نو راځي و سکرین ته زو او په سکرین کې ګورو چې څنګه کار کوي او څنګه خلک کار کوي. دغه موږ تاسو سره سکرین خلاص دی. امازون زور کې خلاصوم. صحیح ده؟ دا امازون ما خلاص کو. صحیح؟ اوس موږ تاسو سره امازون هغه امازون پارت خلاص دی چې کوم یو کې خلک پروډکټس اخلي. هغه پروډکټس خلاص دي. صحیح ده؟ دلته به څه لیکم. دلته به زه یو پروډکټس پیدا کوم. صحیح؟ دلته وګورئ ډیر پروډکټس دي. دیز نه مستقیما انتخاب ولشي. خو نه زه پروډکټ لیکم څه روب جمپ دا مس کې هوسو روب جمپ می پیسټ کو ورکه اوس ګورم موږ تاسو دلته وګورئ وومنز ده. دا خپل د هیلیم 10 ماته سجیشن راکړی. دا هیلیم 10 هغه دی. دا د امازون کوم هغه نه دی.
امازون کارکردګي نه ده دا د هیلیم 10 طاقت ده هیلیم 10 زما په براوزر کې لګیدل دي د خطر دلته تاسو کولای شئ چې وی ګورئ روبجم څومره خلک خرڅيږي څومره سرچ والیوم ده ټول هر څه دلته دانه تاسو کولای شئ چې وی ګورئ څوک ډیر اخلي کم کټګوري خلک اخلي څوک اخلي دلته ګورئ روبجم دلته سرچ والیوم دلته کولای شئ سرچ والیوم ټرند دایم کتل شي ټول خبرې کتل شي خو انټر بنوي صرف چې ووم لیکو پری وای هم د سی وای پری ده هم د چې پری خو څو کتاب سره هیلیم 10 په براوزر کې لګیدل نو تاسو ته دا ښکاري کنه لګیدل زما په بل ویډیو کې ما تاسو خودل څنګه تاسو خپل په براوزر کې دا لګول شي لا شي بل ویډیو یو ګوري هغه کې تاسو ته ما دا طریقه در خودل ده اوس راځو موږ تاسو دا ول صحیح ده د کې زه یو بل سم ز تاسو درخم دا ټول وګوري یو دانه خپل وګوري او انالایز کوي دیز نه زه د کامل ریکو ګوري یو بل سم پیدا کیږي د یو کامي تاثیر وګوري تل ریلیټډ کیورډز موږ تاسو ته پیدا شول کله چې ما هغه کومه ډیلیټ کړل ریلیټډ هغه پیدا شول د کمپټیټیو پروډکټس هم کتل شي چې کوم یو دي صحیح ده دل د موږ تاسو راځو ما کولای شم چې انټرویو هم د خاطر د سرچ باندې کلیک کوم چې تاسو وینئ فنکشن باندې چې څنګه کار کوي دل د موږ تاسو سره خلاص شو صحیح ده دل وګورئ څونه اگر سرچ والیوم ده یو لزر کې ده یو لزر کې سرچ والیوم ده دلته تاسو کولای شئ چې وګورئ نو دلته چې خلاص کوم نور پروډکټس فروشات تاسو وګورئ چې څومره فروشات کوي وګورئ فروشات عدد خپل تاسو هغه کوي د شورزو کې څومره کړه ده د عادت دا تاسو وګورئ خپل وګورئ خپل سکرین په مخ باندې دا د دې فروشات په دې شورزو کې صحیح ده تاسو کولای شئ چې خپل وګورئ او خپل ځان ور باندې پوي کې دلته چې کلیک کوم کو دلته تاسو ګراف کوي هغه چارت ګراف چې ده تاسو اماغه فرق کوي چې د په کم وخت کې څومره فروشات کړي کم وخت کې خطله کم وخت کې خنه دتله دلته وګورئ کم ځکه ډیر فروشات کړي کم ځکه کم دا ګراف یو دانه کتل شي بي اس ار بیسټ سیلر یو لکتل شي چې کم وخت کې بیسټ سیلر کیو بیسټ سیلر په دې ځینو کې ټاپ کیو په څو شپږم میاشت نه هشتم تاریخ 2018 کې ټاپ کې روانو دا پروډکټ په دې کې صحیح ده دلته ریویوز کتل شي ریویو کاونټ کتل شي هر یو څه تاسو بیل کتل شي نویو ورځو ډیټا کتل شي دلته به یو کال ډیټا کتل شي او دلته د دریو کالو ډیټا کتل شي هر یو ټیب باندې دا ز کلوز کوم دا مې چې کلوز کو نو دلته موږ تاسو دا ریویوز دي دا جمپس روپ ده د پروډکټس نوم ده او دا به موږ تاسو علي بابا کې سرچ کوو صحیح ده علي بابا کې به ګورو علي بابا کې 100 روپے راځي ز دلته څوک ز دلته نه دا کاپی کوم دونه کاپی کې صرف یو لاین کاپی کې دلته علي بابا را خلاصوم او دلته چې مې کلی علي بابا را خلاص کو دغه علي بابا لیکم علي بابا مې ولیکو دلته بس سپلایر ادا علي بابا را خلاصوم صحیح ده علي بابا چې ور خلاص کو دا بز بند کم دلته بز علي بابا کې ما روب جم کاپی پیسټ دلته بز وګورم اوس ما تر کوي علي بابا کې وګورئ دلته پروډکټس خلاص کړ څومره زیات پروډکټس علي بابا سره تاسو کولای شئ چې وی ګورئ او خپل ځان ور باندې ګورئ پرسنټونو کې خرڅيږي 15 سنټ او 10 سنټ صحیح ده 15 سنټ باندې زه تاسو د پروډکټس باندې بز صحیح تحلیل وکم صحیح ده زه یو ځل تاسو دروخم چې څومره پروډکټس دلته ګورئ 19 سنټ ار یو چې تاسو انتخاب کو کوم یو چې تاسو خوښ شو کوم یو دا ویریفاید دی ګوره ویریفاید سپلای دی ویریفاید په دې باندې باز یو بل ویډیو کوم چې تاسو ویریفای ان ویریفای سپلایر څنګه پیژنئ اني ویریفای ان ویریفای کې ډېر مشکلات دي ځان ور باندې په کول پکار دي پاره باندې دلته موږ تاسو کتل شو چې هر یو پروډکټ په څه کې سنټونو کې خرڅيږي او سنټ کې خلک اخلي سو 15 پانی دي دا 15 پانی یعنی د هرې کمپنۍ پروډکټس دشته 15 پانی سخت زیات دي هر یو کې تاسو پور د مول د څونه پروډکټس دویمه پانه بدل خلاص کم چې تاسو ګورئ دا ګورئ ټول پروډکټس صحیح ده دا به زبیتا لری کم او دلته زڅ کوم دا به خلاص کم صحیح ده اولنې پانی کې اولنې پروډکټس به خلاص کم چې دا پروډکټس به موږ تاسو صحیح وکړو دې باندې کلیک کوم دلته موږ تاسو سره خلاص شو ته د زینا دا adjustable speed skipping jump rope دا هغه پورا دلته تاسو کولای شئ چې ګورئ تقریبا almost هغه څه دلته ټول عکسونه کتل شي ایمیجز کتل شي دې کې ایمیجز وګورئ ایمیجز نه بعد راشي دلته هم وګورئ تصاویر وګورئ ځان دا تصاویر تاسو سپلایر نه مخستل شي سپلایر هم تاسو درکې خپل هم تاسو جوړول شي اوس نن سبا ای آی دا ورته کنه یو پروفیشنل فوټوګرافر هایر کوي هغه دې ته جوړي په دغه ضرورت نشته ای آی تاسو جوړول شي او د دې نه خصل شي تاسو ورته بیل بیل زاویو نه ماته د عکسونه وخت راویلګه خپل بیت برابر کا په فوټوشاپ کې کنه کینوا هم زتا تاسو دروخم په کینوا هم پیکم فوټوشاپ لګ سخت ده که څوک غواړي فوټوشاپ باندې به مورخم په کینوا کې د حتمی لازمي درخم کینوا کې ور باندې پوي کوم
دلته موږ تاسو ګورو چې پروډکټس په 100 سنټو ده، پروډکټس موږ تاسو سره ده په 80 سنټو کې. اوس به موږ تاسو ورپسې راخلاص کو ماشیني حساب. ماشیني حساب به ورپسې راخلاصو او دا به په ماشیني حساب باندې یو دانه حسابو، هم به ګټه ګورو هم به تاوان ګورو. صحیح ده. دلته ماشیني حساب ما راخلاص کو. دلته ماشیني حساب کې به زه دغه اولنی پروډکټ حساب وکم. سل پیدا صحیح ده. پروډکټ یعنی سل پروډکټس چې تاسو واخلئ نو تاسو ته په 80 سنټو پریوزي. 80 سنټو باندې پریوزي ضرب 80 سنټه. صحیح شو. نو تاسو په 100 روپۍ 80 روپۍ باندې سل دانې راکړئ. سل دانو کې څومره پروفیټ کوي زه تاسو اخر کې درخم. دلته به راځو. دلته موږ تاسو دا لری کومه دا چې مې لری کو دي زنه به زه واخلم دی باندې به کلیک کوم. صحیح ده. دا به کلیک کوم سلیکټ مې کو او دلته به زره شم ولیکم 500 ضرب 500 دانې ضرب آتش پته 340 دا وګورئ 340 موږ تاسو سره په 340 باندې. اوس راځو موږ تاسو اخرنه هغه ګورو چې ټول کې غټترینه پروډکټس او ډیر پروډکټس. صحیح ده. دا انتخابو صحیح. دلته به زه ولیکم ضرب 15 پته سنټه 15 پته سنټه لیکم 15 پته سنټ او دلته موږ سره شل 650 دا 650 روپۍ یعنی ډالر مبلغ ډالر. صحیح ده. دلته ډالر ساين ده. ډالر موږ تاسو سره شل دا به ز څکم دا به زه واخلم. دلته به زه پاکم. اوس به لاړ شو موږ تاسو به امازون کې وګورو. امازون کې په 100 روپۍ ده آلموست 50 ډالر ده. وګورئ 8.8 باندې دلته وګورئ اول دلته وګورئ دلته په 100 ده دونه باندې. صحیح ده. دا ضرب کوي زبدا لری کم دا مې لری کو او دا زما نوټیفیکیشن زما د پی پالو ایس خبره نشته ما لری کو اغاز ما پکارنو عدل د یو ځل تاسو 15 پته ضربو 15 پته می ضرب کو 650 روپۍ راوتل. صحیح ده. 650 د ازمنه تاسو سره دغه شو نو دا به زلری کما او منګ تاسو به لاړ شو خپل چې دا امازون ته. امازون باندې به کلیک کو. امازون چې مې راخلاص کو امازون کې منګ تاسو بیټری لو نوټیفیکیشن را کو دا ځخه د پروانه کوي کار ورکي هغه وخت پورې زما دا ویډیو پر ریکارډ شي. یعنی 9.9 یعنی آلموست 9 ډالر. اوس دا 9 ډالر ضربو څو سره زرو سره دا زموږ تاسو پروډکټ فروشات کوي. یعنی زر دانه پروډکټ سی واخلو 650 باندې نو فروشات به موږ سره دا فروشات ان تاسو کم کاری آلموست 9000 ډالر 9000 ډالر تاسو ته کوي راوړي لاسته. څومره تاسو پکې لاس کوي څومره پکې پروفیټ کوي دلته بزول کم 15 پته یعنی 15 پته او ځه اصلي 15 پته نه 500 غو ځه 15 پته مولیکو ځه به هم 15 پته ونی سي دا 800 څونه 15 850 دا تاسو پروفیټ شو. اوس تمره پیسې تاسو ته څومره یعنی څومره کم پیسو د تدومره وخت پروفیټ لاس راوړ 8000 روپۍ تاسو په هیڅ کم نشي ګټلای. دې ته وای پروفیټ او دغه باندې کار کوي. که تاسو واقعیت باندې غواړئ چې امازون باندې پوه شئ امازون یې زده کوي زه تاسو هر وخت درخم. تاسو کولی شئ چې همدې چینل کې ګورئ یې زده کولی شئ. مکمل زه تاسو سټپ بای سټپ درخم په سکرین باندې درخم یو سټپ زه تاسو سره اخلم. یعنی داسې نه کوم چې سټپ سکپ کم هر څه پورا زده درخم په سکرین باندې. نو راځي موږ تاسو ځان ور باندې مکمل زه تاسو ور باندې پوي کوم مکمل ستراتیژي دل درخم چې څنګه تاسو